په دغه کلي دغه ګمبتو کې زه استېدم دا زما ګمبتې دي دا وي په دو کې استېدلم په دو کې مې وړو ناست چې موږ به ځغاستو د شپې به ځغاستو د ورځې به ځغاستو هېڅ خپل کشف مو نسو کولی ډېر پاس د غره په لمن کې پروت له ځانګړو خټینو کورونو جوړ دا کلی وریا نومیږي او د فراه ولایت فرارود ولسوالۍ په ختیځ 12 کیلومترۍ کې پروت دی. خټینو ګنبدارو کورونو وریا کلي ته ځانګړې ښکلا ورکړې، خو د استوګنځایونو ویجاړې برخې په تیر 20 کلن اشغال کې له کلیوالو سره د شوي ظلم او وحشت شاهدي ورکوي. 3 کاله کېږي چې بېوزله وګړي یې پکې د امن ساه اخلي، خو د خلکو پر زړونو لګېدلي ټپونه لا تازه دي او د هر ماښام پر ویرونکو خاطرو بدل شوي دي. 1380 هجري لمریز کال د شپې شاوخوا 3 بجې ګوته په شمېر خلک پر کلي له محاصرې او چاپې خبر شول. د نورو کلیوالو د خبرولو فرصت ځکه نه و چې کلی له پیاده امریکایي ځواکونو ډک او پر اسمان د بې پیلوټ الوتکې غنګا پورته کېده. له ماشومانو نیولې تر ښځو او سپینګیرو نیم په خواږه خوب ویده و او نیمو ویښو یې کلابند شوي کلي ته زبون وهلی و. د پناه ځای په لټه څو کلیوال بې پیلوټ الوتکې په نښه کړل او په دې سره د ځان خوندیتوب ټولې لارې وتړل شوې. شیبه وروسته له کلي ختونکو لوګیو د سپوږمۍ رڼا پیکه کړې وه او ځای ځای له کورونو اورونه پورته کېدل. پر کلي داسې مهال سهار شو چې د یوې کورنۍ د 4 غړو په ګډون تر 10 زیات کسان کلیوال شهیدان او د ګڼو نورو له ټپونو وینې بهېدې. د شپې پر 3 بجو باندې زه یې ویښ کړم ویلچاپه ده راله په دغه کلي دغه ګمبتو کې زه استېدم دا زما ګمبتې دي دا وي په دو کې استېدلم په دو کې مې وړو ناستېدل دلته مې د اکا زامن استېدل هلته مې هم د اکا زامن استېدل دا خواته مې قومان ټول استېدل. د شپې 3 بجې وي سپوږمۍ وه د آدم سپوږمۍ وه زه چې کښېنستم چې دروم تیاره ګرځي هیڅ فرصت مې نسو پیدا کولی چې زه ولاړ سم دورې ځان وکاږم. یو سپین ږیری اکا مې و چې د همت صاحب پلار و هغه راغی ویل څه چم کوو دوباره دغه ګاره چې موږ تاسې هلته ولیدو چې هغه دم ورته موجود و د هغه څخه دوباره ځانونه مو لاندې شوه کړه په یو کسم تللي په یو لښتي کې داسې پړ مخې پراته وو نور هیڅ جرأت مو نسو کولی چې هر څوک راتلی شور یې دی هغه بې ټک ویستی شهید به سو. چون چې موږ ناسو په داولي کې ناسو دلته ورور مې راغی تېرېدی هغه یې وویشتی پر سر باندې دا دروم تیارې ویشتی ولوېدی موږ ته نه معلومېدی چون چې ته شهید یې که ژوندی یې پسته هلته پراته وو چې راغلو ولاړ سو ومو کتله چې رڼاوې څه لږ کمې دي او اورونه او دودونه په دې کورو کې بې حده ډېر وه. دوباره خو هغه و چې سره نږدې سو 2 کسه دا زه زما اکا نږدې سو چې رالو ویل چاپه ماته سوې ده اوس ولاړه په دشت کې ولاړه ده او خلک یې ټوله وړي دي او شهیدان کړي دي. ستا ورور یې شهید کړی امیرجان ستا بل مشر ورور یې شهید کړی حاجي فیض محمد او دلته په هغه په غزو کې پروت دی دا دلته په کور کې او بل خوريي و عبدالحمید نومېدی هغه بیا د کوره ووتی رایې ویستی زموږ په کور کې نه ایستی دلته پر نالۍ باندې کښېنوئ دلته یې شهید کړی. بل هغه زما ورور امیرجان چې و هغه یې راویستی زما د اکا کور چون چې دغه ګمبتې دي د هلک په مخ کې دلته یې کښېنوئ دغسې یې پر 2 پښو کښېنوئ دوباره ماشین یې په لاس ورکوئ د دوی دا خو ټوله دغه جلسې و د نور دغه سلاوي او دا دغه ماشین یې په لاس ورکوئ د یې داسې ماشین یې په غېږ کې ور ونیوئ دوباره هغه چې دغه یې پر ونې په برچې یې په سر کې ووئ بیا یې په توپنچې وویشتی په دغه کور کې شهید کړئ دا زما د اکا په ګمبتو کې. له همدې خونړۍ چاپې وروسته وریا کلی د امریکایي اشغالګرو ځواکونو په دمه ځای او د څار په مرکز بدل شو. نه یوازې له ویرې ماشومان د لوبو لپاره بهر ته نه تلل بلکې پر کلیوالو هم د ورځنیو چارو کاروبار او تګ راتګ تر وروستۍ کچې محدود شو او ځینې کورنۍ آن کډوالۍ ته اړ شوې.
په دې کلي کې نو د دې خارجیانو د لاسه ډېر ظلمونه سوي پر دې کلي باندې. نو د شپې 1 بجې وه چې چاپه راغله د تیارو غږونه سوه. زه د ځای ویښ شوم کښېناستم چې تیارو غږونه دي. ویل چاپه ده. چاپه د خوار یو خپل سر مو اخیستی خو نو دغه ګاره خوا دې اوس معلومېږي دا ګاره ویني دا ګاره معلومېږي. زه په ځان نه یم پوهېدلی د خوب هم چې رالم د دا ګارې لاندې ولوېدم. د الله فضل یو ځای مې خوږ نه سو. نو تر هغه سره مو ځانونه ورسول خو دغه هر مسلمان دغسې دا ټول کلی دغسې بس په ستړیا ګرفتاره سوه. ټول ځغاسته هر یو خپل پر سر ځغاستل. نو شهیدان یې کړي وه 4 نو د سهار تر 11 بجو دا دلته و د خارجیان په دا کلي کې ګرځېدل. خو دغه ماشومانو کوچنیانو کې ټکان او هر څونې خولتنګۍ و ستړیا وي د پاسه تیارو ټکان کول زمینې هم دوی ټکان یې کوله. دا خو نو چې د زړه سوی خو دوی نه لري نو چې دا ماشومان دي دا مقصد دا وبېرېږي یا داسې بس ټکان یې کول. هر ځای شهیدان دلته والته په دا ځنګله کې سهار چې ولاړ چې وولته یو شهید هلته په دا ځنګله کې هلته پروت په اغزو کې. بل شهید چې ګوره دلته په دغه غزو کې پروت یو شهید چې ګورې په دا کور کې پروت دی. 4 شهیدان یې بیا په دغه چاپې کې وکړي. بس خو نو تیارې بیا سربیره ګرځېدل. هغه دغه تیاری و هغه 22 ورته ویل څه شي تیاری و هغه بیا پیرون یې پر کړ ویشتلی د شهیدانو بیا چې کړي په دغه غزو کې په دغوی کړي بیا هغه تیاری یې کړي. دغه ځای یو منا و داسې د لرګیو منا و په دې کې یو زوړ سایکل ولاړ و. دوی ته دا سایکل داسې معلومېدی لکه ټانک چې ولاړ وي. پر دې سایکل وار یې وکړئ تیاری یې. بل ځای کې په بل کلي کې زموږ هغه بل کور و په پای کې چې هلته بل وار یې وکړئ تیاری یو خو هغه وطاق و یو بل وطاق و چې 2 سرای هلته دننه بمبار کړي. اوس یې هم ځای ستا سرای بمبار کړي دي. هغه ژوند نو داسې په عذاب چې دغه د خارجیانو بیخي د منظرې ځای وګرځېدی دا زموږ کلی چې به سهار سو دلته به راله د دا ګارې پر سر به ولاړو پر دا دشت به ولاړو بالا نو موږ ماشومان څونې بیره وو. دغه مسلمانان کار و کسب خو نه و د دې پاتې چې موږ کار وکړو خو دوی ګرده ورځ ولاړو. دغه شاوخوا یې کتل دا د دوی ځای چې به سهار به سو دغه کلي ته به راله چې به سهار سو دغه کلي ته به راله ټکان و دغه بس مشکلاتونه یې بیخي ډېر وو. انو اخر مجبور سو دغه ته چې اجرات مو وکړي. د امریکایي اشغالګرو له ویرې د وریک کلي اوسیدونکو د شهیدانو جنازې په کورونو او داسې ځایونو کې ادا کولې چې کلي کې د خورو اشغالګرو ورپام نشي. خو د ښه کولو پر مهال به یې پر ځان له وړاندې کلمې ویلې ځکه امریکایي ځواکونو هغه کلیوال هم په نښه کول چې د شهیدانو جسدونه به یې پر اوږه وو. داسې هم پیښه شوه چې د شهید قبر پر کیندونکو برید وشو. یوه جنازه لا په قبر کې نه وه ښخه چې بله جنازه د وروستي دیدن لپاره له هدیرې د قرباني کورنۍ ته د وروستي دیدن لپاره پر اوږو شوه. دا پر موږ باندې ډېر زحمتونه راله. یو شهید مو پر دغه ځای باندې پټول د یو خوا محاصره راله. موږ وځغاستو دا شهید پاتې سو. دا ور چې وځغاستو په دا رود کې دوی دا ګارې پر سر وه ټکان یې راباندې کول 6 دانې بیا مو سره لټول کړه. نو دوی ولاړه بیا مو پټوله بیا مو د شپې پټ کړه. او دلته د ګارې پر سر ولاړه یو سپین ږیری دلته دا توت لاندې تر دا سایې لاندې پروت و. روژه مبارکه یې په خوله وه دا یې دلته شهید کړي. نو دغه فقرې پر موږ باندې رالي ډېر زحمتونه داسې نو چې ګاللي مو دي هم راغلي راباندې. بیا دا بله ورځ یو هفته نه وسوه تیارې رالې د تیارې چاپې وي 3 که 4 نفر یې شهیدان کړه راڅخه د شپې نیمه شپه چاپه وه. نو هر یو موږ په دغه ولو په دغه رودو کې ځغاستو دا نو ځانونه مو پټوله. نو دغه 3-4 شهیدان سوه بیا نور نو بیا ونه سوه نور پټ سو. 18 نفره یو کم 18 نفره مو شهیدان ورکړي د دغه وریه دا مجموعه ده چې اوس کېږي. ورېرو څخه 2 دانې شهیدان سوه یو مې امنسی شهید سو. دغه 3 خو مې خاص په شهادت ورکړي اوس هلته په هغه 3 کې مو پټ کړي. د شهید د ښه کولو پر مراسمو د امریکایي اشغالګرو برید د وریک کلي د وګړو د صبر کاسه ډکه کړه او له دې جبر د خلاصون لپاره یې له وسلوالې مبارزې او جهاد پرته د خلاصون بله لار نه لرله. پر کلي د چاپو کچه 2 برابره شوه او د قربانیانو شمیر تر پخوا په ځلونو زیات شو. له کلي کډې بار شوې او هوایي بریدونو د کلیوالو په لاس جوړ کړی دا کلی په کنډواله بدل کړ. جنازې په مراسم کې چې کوم وحشت خپور سو د کفارو د خوا د هغوی د ګوډاګیانو د خوا څخه چې کومه چاپه راغله پر ملکي خلکو باندې د وطن پر خلکو باندې
نو هغوی دا هڅه او کوشش یې و چې مقصد یې دا شی و په وروسته کې چې موږ ته معلومات حاصلېدل چې هغوی د یاد سوي کس چې کوم شهید سوی و حاجي محمد لونګ چې زما ورور و چې د هغه جنازه د دې ځای څخه انتقال کړي او د هغه د جنازې بېعزتي وکړي او نور ظلم هم وکړي خو بیا هم دوی دغسې مختورې او ذلیله او شرمنده ولاړه نه یې جنازې ته نور تاوان ورسوئ نه یې د شهید جنازه انتقال کړه ځان سره او د دوی دا هر څه هغه څه وه چې نه د دې وطن د دې علاقې و کشرانو ته قابل د قبول وه نه یې و مشرانو ته قابل د قبول وه دا وحشتونه و ظلمونه دا کم ستم چې د دوی د طرفه څه کېدی د کفارو د طرفه څخه د هغوی د غلامانو د طرفه څخه د هغوی د ګوډاګیانو د طرفه څخه که سپین ږیري وه که ځوانان وه دا یې ټول دې ته وهڅول چې هغه په دې اسلامي مبارزه کې شرکت وکړي او هغه د سر قربانۍ ته ځانونه جوړ کړي د مال قربانۍ ته ځانونه جوړ کړي د اولاد قربانۍ ته ځانونه جوړ کړي نو په هره برخه کې په وخت د تېرېدو سره داسې ډېری ځوانان دې ته جوړ شو چې هغه دې سیب ته راولاړ شو او په عملي اجرا کې یې برخه واخیستله حتی دغه کنډواله خو ته وینې زه په دغه سرا کې پروت وم تیاره ګرځېدله دا بزبزکه ګرځېدل وخت چې موږ ولاړو هغه کور ته چې ولاړو چې پیر یې وکړئ اول سر پیر یې پر دغه سرای وکړئ دا موږ چې ځینې ووتو په دا سرای وویشتی باره خو نو غوایي اوبودګان هلته په مخ کې هلته په هغه خونه کې وو هغه څه حلال سو څه دغسې دغه سو خو بیا موږ وروسته ورته رالو دا سرای ته نو چې په هغه سرای کې کوچنیان وو هغه بیا د صاحبجان په نامه سرای وو هلته دغه پشکې وه دا چې ولیدله چې دا سرای وویشتی هغه ځینې ووتله خیز یې کړه هغه چې ځینې ووتله هغه سرای هم وویشتی پر هغه سرای باندې څو بمه یې وغورځول بهرونه په دا کلي کې ډېر وحشت جوړ سو وحشت داسې چې ماښام سو شپه سو اخر ته خلکو سر واخیستی کوچنیان مخ پر ځنګله یا ځغاستله یا به د ګارو بیخو ته ځغاستل خو بیخي ډېر وحشت یې جوړ کړ امریکایي ځواکونو ته د وریه همدا بېوسه وګړي په سرخوږي بدل شول د امریکایي ځواکونو پر ضد هر کلی په کمین بدل شو او تر شاوخوا 15 کلونو وروسته یې ځمکني عملیات یوازې تر مرکزونو ورټول شول په دې وریه کې اول سر ډېر زامتونه په موږ راولیدي تیارې رالې پر دغه برابر اول سر چې بیخي ګر سره دلته څوک داسې مجاهدین لا دوی نه و پیدا سوي دلته چمبې دغه وغورځول اسنادونه وغورځول چې موږ د ترهګرو کلی موږ پېژنو خاص دلته هر یوه دا ولیدول داسې نه چې ونه نو پر ما خپله دالته پوسته راله واړول پوسته وه 3 واره ما اجرات کړی دا اصلي ته معلومات سته هغه سړي ته ولاړم دا تخمنظر کې مې واړول د تخمنظر څخه بیا د هغه ځای هم بار سوم اس مې ولاړ کوشات د دوی کلي ته دا شاید دی نو زما خپله یو زوی هم په هغه ځای کې شهید سو راغی دلته په پرارود کې 2 هم نور شهیدان ورکړي دي زما خپله ورېرونه دي نو داسې یو هم زخمي و دغه چې مو یاد کوي نو اوس دا زموږ کلی چې دی یو کوچنی کلی دی زه خپله بیخي داسې شپه نه راتله چې دلته چې و موږ به ځغاستو د شپې به ځغاستو د ورځې به ځغاستو هېڅ خپل کشف مو نسو کولی ډېر په عذاب دونې ظلمونه سوي چې حساب یې نشته په دغه ځای کې یو شهید سوی زموږ د همسایګانو موږ کورواله مو راله نور ښځې هم رالې دلته کوپارو تیارې رالې بمبار یې وکړې راکټانو عیبت کړه یوه دانه د جامې کورداري وشهیده سوه یوه زما کورداري وشهیده سوه یو د وریې څخه عبدالکریم نومېدی هغه دلته قبر یې کینی پر قبر باندې ورې راکټ پیرې وکړې په قبر کې شهید کړی زخمیان تقریبا 15 کسان زخمیان وه او تیارې 3 دانې دغه تورې تیارې وې د ضروري تیارې وې نو بیخي ډېر وحشتناکه بمبار یې وکړل ځینې ظلمونه یې کړي چې بسته سرای نه پټاو کړي هغه ملکي خلک پکښې پټاو کړي دي
پر ودو یې ټکان کړي دي، پر اټکلي پر سړي پر لارې ته پر هغه یې ټکان کړي دي. ډېر زیات ظلم کوي دوی دلته ټکان کول. داسې حال یې جوړ کړي چې څوک د کور نشي وتلی. ډېر خلک بار سره ډېر مشکل ورسره جوړ شو چې بیخي ډول یې نه درلودی. د شمیرو له مخې د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د شهیدانو 80 جنازې یوازې د وریه له دې خټینو کورونو وتلي. یوازې دا نه چې امریکایي اشغالګرو د کلي ماشومان یتیمان کړل، بلکې دلته یې د هغوی د پالنې لپاره جوړ شوي ښوونځي او مدرسې هم پر بمونو والوځولې او د وریه کلي د ماشومانو د پالنې او راتلونکي پلانونه یې یوازې خوبونه پاتې شول. 15مه د 1894 لمریز کال باندې دلته د مدرسې او د ښوونځي د بنیاد ډبره کېښول سول. د شاوخوا د سیمې د خلکو په همکارۍ باندې آباده سوله. دلته په لسګونو شاګردانو دیني زده کړې کولې. همدا ډول د حدیثو دوره تدریسېدله. نور بېلابېل ماشومان راتله دلته یې زده کړې کولې. امریکایانو هوایي عملیات په ټوله سیمه کې اعلان کړي وو. دې مدرسې باندې هم بمبار وکړي. 1999 کال کې دا مدرسه یې ټوله ویرانه کړله. 4 بمونه یې ورباندې وغورځول. د دې سیمې چې ډېر غریب خلک دي، د دوی د زامنو چې یوازینی د زده کړو ځای دا و، هغه یې د دوی څه واخیستی. همدا ډول هاخوا ته زموږ کور و، زموږ سرای و، هلته ډرون 2 وارې وکړله. 12 کسان په شهادت پکې ورسېدل. په مجموع کې ویلی سو د فرارود بیا په ځانګړې توګه د تودنک په سیمه کې دښمن ډېر کورونه بمبار کړله. همدا ډول ډېر خلک اړ سول، مجبوره سول چې د دې ځایه څه ولاړ سي او خپل کلی و کور پرېږدي. دلته په ځلونو باندې لوی عملیاتونه چې زغروال ټانکونه او شوبلې پکې وي، په سلګونو ټانکونه او شوبلې راغلي. دا ټوله سیمه یې محاصره کړې. دلته به په ورځو باندې جګړې روانې وي. ماخوستان د مانځه وروسته نو د کاپیرانو اشغالګرو د خوا څخه دغه 3 بمه زموږ پر سرای باندې وغورځوله. نو سره د دې کور او کوچنیان هم په دغه سرای کې و، د بغل په سرای کې. نو 3 ډېر غټ بمونه یې وغورځول. د پارچو د وجې څخه هغه بل سرای لا ورسره تخریب سو. چې هغه بل سرای تیز وګورئ، هغه هم ډېر تخریب سوی دی او دلته هم دا سرای مکمل تخریب سو. په دغه شپه چې دغه بمان یې وغورځول، بیا سهاري مخته چاپه راله. دلته زما یو بزګر و، د شادي جان په نامه و، یو ډېر ملنګ سړی و. نو پر دې باندې بزګر وبه یې لګول، پر دې باندې بزبزکې ټک وکړي، دا یې شهید کړي. په دغه ځای کې چې په دغه شپه یې بمبار وکړي، دغه سرای یې چپه کړي، هېڅ یو مجاهد دلته وجود نه درلودی. نو دا د کاپیرانو ظلم و چې د اسلام سره خپل تضاد درلودی. نو دغه تضاد وجې څخه دا زموږ ملکي سرایونه، زما سرای، څه نور سرایونه، د هر مسلمان چې بمبارېدل د دغه اسلام ضد کړنې چې دوی کولې په دغه وجه چې دا مسلمانان دي. نور نو نه په دغه شپه مجاهد دلته موجود و، نه کوم بل څوک موجود و. نو د دغه بمانو د وجه څخه چې دا سرای بمبار سو او دغه رفیع الله جان هم په دغه سرای کې و. نو دغه باروتو د وجې څخه و دغه رفیع الله جان ته هم د اعصابو تکلیف پیښ سو. موږ د یوې ملي او د خلکو د غږ د انتقالونکې رسنۍ په توګه هیوادوالو او نړیوالو ته افغانستان کې د تیر 20 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو چې د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د وریه کلي 80 تنه شهیدانو شهیدانولو کیسه یې یوه بیلګه وه. که تاسو په خپلو سیمو کې د 20 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د ورته پیښو او یا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، کولی شئ چې د وټساپ له لارې یې له موږ سره شریک کړئ، ترڅو موږ یې په مستند ډول ثبت او نشر ته یې لومړیتوب ورکړو.
د اړیکې شمیره 0 440 40 40 80 80.